زموږ هغه طیارې او هغه هلیکوپټر چې د هېواده څخه ایستل سوي دي او ځینو هېوادونو راڅخه ګرځولي دي، زه اعلان ورته کوم په ډېر احترامانه شکل باندې، په ډېر احترام سره چې زموږ کومې تیارې چې تاسو سره ولاړې دي، هغه که د تاجکستان سره دي که د ازبکستان سره دي، دا بېرته راولئ، بېرته یې راواستوئ. دا د دې ملت او د دې هېواد شتمني ده، مالک یې دا هېواد او دا ملت دی. هېڅکله موږ اجازه نه ورکوو چې دا تیارې په بهر کې پاتې سي او یا دوی ورڅخه استفاده وکړي. د دې هرې تیارې د هر نټ حساب به ورسره کوو. هېڅوک نشي کولی چې زموږ هوایي ځواک یا زموږ تیارې او زموږ هلیکوپټر او جهازونه دا خپل په هېواد کې بند وساتي. زه غوښتنه ورڅخه کوم، په ډېر احترام غوښتنه ورڅخه کوم، زموږ حوصله دې نه ازمایي او موږ دې نه مجبوره کوي چې په ورته عمل باندې حتی الامکان چې په وس مو پرایي په هغه لاس پورې کړو. ولو که موږ ضعیف یو، ولو که زموږ د حکومت ابتدایي شوي دي،